إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. په هر دور کې الله رب العالمین د دې انسانانو د هدایت لپاره انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام را لېږلي دي او هغوی ته آسماني تعلیمات هغه ورکړي دي. بعضی انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام ته مستقل کتابونه هغه ورکړی شو او بعضو ته صحیفې ورکړلی شوې او دغه رنګه د آسماني وحي په ذریعه باندې د دې انسانانو تربیت کولو. ځکه آدم علیه السلام چې کله الله رب العالمین د ځمکې ته راکوزوه په هغه ټیم کې د انسانانو سره الله وعده کړې وه چې زه به ستاسو د هدایت دپاره کتابونه او رسولان را لېږم. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. که چرته تاسو ته اوس دینه بعد زما د طرف نه زما هدایات راتلی نی وحي چا چې دغه وحي او د هدایت تابعداري وکړله په ده باندې به څه خوف او حزن نه. خوف پر روانه زمانه کې، حزن په تیره شوې زمانه پسې. د کې اشاره ده د آخرت انعامات او جنت. جنت کې چې دی را روانه زمانه کې خوفونه نشته. لکه موږ سره ډېر خوفونه دنیا کې لګېدلي، داسې ونه شي بیمار نشم، تاوان ونه کما، او دا چل رابانې ونه شي، بچي مې مړه نه شي، ښځه مې مړه نه شي، زه مړ نه شم. دا ټول خوفونه موږ سره لګېدلي او دا به یي تر مرګه پورې موږ سره دنیا کې خوفونه نه ختمېږي. او حزن او غمونه په تیر حالاتو پسې بعضې وخت انسان نه غټ نعمت فوت شوی چې ورته رایاد شي ستغه خفه شي غمجن شي چې لکه وګوره ما هغه فلانې نعمت رانه پاتې شوه مې نه دی حاصل کړی، فلاني څیز پسې ما ډېره منډه وواله خو راته میلاو نه شو. نو دې کې اشاره ده د جنت نعمتونو ته چې هلته نه خوف شته نه حزن شته، نه به په راروان دور کې خفه کېږي، خوف او یره به در باندې نه راځي، او نه به په تیرو حالاتو پسې غمجنې چې ګینې د دنیا ارمانجن به شي، دا به نه. د دې آیت مطلب دا دی چې چا د وحي تابعداري وکړه دا جنتي دی. خلاصه معنی دا ده او د وحي د تابعدارۍ نه بغیر د الله رب العالمین د طرف نه جنت نشي ملاوېدلی. ځکه کوم عمل چې هغه د وحي په رڼا کې هغه الله قبلوي او که د وحي نه خلاف هغه الله نه قبلوي. دا وحي چې کوم د زما محترم ورونو دا په دوه قسمه ده په غټه سطح باندې. یو د قرآن په شکل کې موږ سره موجود د دې ته وحي جیلي وایي، ښکاره وحي، او دویم هغه وحي د وحي خفي ورته وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه مبارک کې الله رب العالمین یو خبره اچولې ده او نبی صلی الله علیه وسلم په جبه مبارک امت ته ویلې ده.
یا په بدن مبارک باندې هغه عمل کړی او صحابه لیدلی او موږ ته را نقل کړی دی چې هغه ته حدیث ویل کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. قرآن کریم کې بار بار موږ ته د نبی د اطاعت امر شوی دی چې د الله اطاعت وکړي، د رسول اطاعت وکړي. دا په بېشمار آیتونو کې قرآن کې ته تلاوت کوه او تاسو باندې رمضان تېر شوی ډېر تلاوتونه هم کړي، الله دې قبول کړي. بار بار تاسو دا ولوستو اطیعوا الله واطیعوا الرسول من یطع الرسول فقد اطاع الله وان تطیعوه تهتدوا. که د نبی خبره ومنئ هدایت باندې به روان شي، هدایت والا به شي. چا چې د پیغمبر خبره ومنله یقینا د الله یې ومنله. دا خبرې الله بار بار کړي. د الله خبره ومنئ، د رسول خبره ومنئ، اطاعت د الله وکړئ، اطاعت د رسول وکړئ. نو د الله اطاعت د الله خبرې خو په دې قرآن کې دي، د الله خبرې په څه کې دي؟ په دې قرآن کې. دا مونږ ته چې الله په دې قرآن کې چې واطیعوا الرسول، د رسول خبره ومنئ، دا د رسول خبرې چېرته تللي دي؟ یا خو به نعوذ بالله دا قرآن مونږ ته د هغه څه دعوت راکوي چې په ځمکه کې شته نه، په دنیا کې نشته، او مونږ ته وایي شابه دا کار وکړه. الله پاک داسې کار مونږ ته امر کوي چې شته نه، او راته ویې کړه. دې ته علما په خپل علمي اصطلاح کې تکلیف د ما لا یطاق ویلی کېږي. په هغه څیز تا ته تکلیف درکول کېږي چې طاقت یې نه لري، والله راته وایي شابه دا کار وکړه. نو چې د الله د نبي حدیث نشته، قال رسول الله نشته، د نبی علیہ السلام سنت نشته، نبی علیہ السلام مز نشته، د نبی علیہ السلام د زکات احکام نشته، د نبی صلی الله علیه وسلم هغه د دې قرآن چې کومه شرح ده په دې عمل لغه نشته. نو دا موږ ته الله ولې وایي چې د نبی خبره ومنه؟ کوم ځای کې ده؟ دا خو الله نعوذ بالله موږ ته د هغه څه حکم کوي چې شته نه، او راته وایي شابه ورپسې ګرځه. نه، دا الله رب العالمین موجود کړي دي او شته ځکه راته وایي چې دغه دي که نه، د دې صحابو نه تابعین واخسته، تابعین اتباع التابعین واخسته، او ستاسو پور را رسیدلی د دې حدیثو تابعداري وکړئ. الله به چې کوم دی تاسو هدایت مومئ، الله به تاسو مؤمنان کېږئ. او چې د پیغمبر په حدیث عمل ونه کړي، الله په قسم سره وایي ته مؤمن نه یې. دا زه نه وایم، بعضې خلک زموږ په باره کې دا وایي یاره وایي دوی چې کوم دی خلکو ته د کفر ټکی وایي. دا زه نه یم، دا قرآن وایي، د الله رب العالمین کتاب وایي. ګوره د سورت ال عمران 30 او 31 نمبر آیت به ښه مزیدار راواړئ او ښه په قلاره یو مولوي صاحب ته کښېنوئ د دې ترجمه څه ده. تفسیر پرېږده، ساده ترجمه، ساده ترجمه څه ده زه به راته اوس وکړم، او که ما پکې غلطي کړي تي د بل چا نه تپوس وکړه. قل ای زما نبي دې خلکو ته ووایه، دې خلکو ته څه وکړه؟ خلکو ته ووایه، حکم ورته وکړه. ای زما نبي دې خلکو ته ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، که تاسو د الله سره مینه کوئ راشئ زما تابعداري وکئ. نو د پیغمبر اعمال خو په قرآن کې نشته، تابعداري به کوم ځای نه کوو؟ حدیث نه. الله پاک دا وایي که د الله سره مینه کوئ ای نبي ستا تابعداري به کوئ. الله به د دې خلکو د الله سره د مینې او د قرآن سره د مینې دعوه سئ رښتیا یي. او چې ستا تابعداري ونه کړې زما خوږه نبي، نه یې د قرآن سره مینه شته او نه یې د الله سره مینه شته، ډرامه باز دی، ډرامې کوي، ډرامو والا دی. ځکه الله فرمایي شرط یې لګولی دی، که د الله سره محبت کوئ ای نبي ورته وایي زما تابعداري به کوئ. چې ستاسو تابعداري ونه کړي ای نبي او ستا په شان عمل ونه کړي، نو د الله سره مینه نشته، او د الله د کتاب سره قرآن سره تعلق نشته، دروغ وایي. نو چې کله دا کار وکړي د نبي علیه السلام تابعداري شروع کړي، منه په حدیث عمل شروع کړي، نو الله تعالی به څه چلو کړي؟ الله وایي زه به دوه انعامات ورکوم. یو یحببکم الله، الله به تاسو سره محبت وکړي، او دویم ويغفر لكم ذنوبكم، الله بس تاسو ګناونه معاف کړي. دا انعامات په څه ملاویږي؟ د نبي په اتباع باندې. اتباع وایي د چا په عمل پسې تللو ته، او د نبي عمل په قرآن کې نشته، په حدیث کې دی. چې د نبي په عمل په حدیث پسې لاړې، نو الله وایي زه به سره محبت هم کوم، ګناونه به دې معاف کړم، او بیا به ستا دا دعوه رښتیا وي چې ستا د الله سره او د قرآن سره مینه شته، کنې دروغجنې کذاب ډرامې مه کوه، ډرامې مه کوه، خلکو له دوکې مه ورکوه، ساده مسلمانان په دوکه کې مه اچوه، په فتنه کې مه اچوه. او بیا الله رب العالمین فرمای والله غفور رحیم، او الله بخنه کوونکی رحم والا دی. اوس ورپسې آیت ته ګوره، قل اطیعوا الله والرسول. مخکې آیت کې د نبی علیه السلام د اتباع خبره وه، دې آیت کې د نبی علیه السلام د څه خبره ده؟ اطاعت. اطیعوا الله والرسول، د الله خبره ومنئ او د چا خبره ومنئ؟
نو د الله خبر خدا ده قرآن د رسول خبرې چېرته لاړې نه مړه خو نشته دی وایي که نه یار تاسو نه اورئ دا لوبه نه ده ګرمه نشته دی وایي حدیث کوم ځای کې دي الله هسې مونږ ته وایي مړه د رسول خبرې ومنئ د رسول خبرې ونعوذ بالله من ذلک بیا ورپسې الله رب العالمین فتوا لګوي زمانه ده فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرین الله ته کافر وایي چې چا د الله او د رسول د اطاعت نه د الله د خبرو نه چې قرآن دی او د نبي د خبرو نه چې حدیث دی چا چې ته مخ واړو نو الله د داسې کافرو سره مینه نه کوي دا ورته الله وایي زه ورته نه وایم الله وایي فإن الله لا يحب الكافرین نو دلته الله رب العالمین هغه چاته کافر ویلی دی چې هغه د رسول اتباع نه کوي منه په حدیث عمل نه کوي یا که انکار کوي مکمل یو خو به دا چې ته عمل نه کوې خو منې نو بیا خو کافر نه خو بس عمل کې کمزوری مسلمان ورته وایي او یو دا ده چې تی نعوذ بالله بالکل منې نه چې کوم ځای کې راغلی د نبي عمل کوم ځای کې راغلی د نبي عمل او نعوذ بالله شته نه او د نبي اقوال قال رسول الله نشه داسې رستو خلکو جوړ کړي دي څوک وایي 200 کاله بعد او څوک وایي 250 کاله بعد الله د ابو هريره رضی الله عنه چې وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره رضی الله عنه 250 کاله بعد راغلی 200 کاله بعد راغلی د ابو هريره شاګرد چې حمام ابن منبه دی ما سره بره مکتبه کې کتاب پروت دی دا چې د ابو هريره رضی الله عنه حدیث اوري ولیکي لګیا دی دا حمام ابن منبه 200 کاله بعد راغلی دا صحابي شاګرد دی د ابو سعید خدری رضی الله عنه چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو سعید خدری عجمی دی ایرانی دی که دغه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم عربي صحابي دی دا وجه عجمی سازشونه دي رستو عجمو کې جوړ شوی دا حدیث څوک دا ایران کې جوړ شوی دي الله رب العالمین د دې خپل دین حفاظت په ډېر عجیبه انداز باندې کړی دی دیو جن تاسو ته ما بار بار ویلې په مختلفو خطبو مختلفو دغه کې خاص کر دی قرآن درس کې ما بار بار دغه به کوله اشاره به کوله هغه ځای نه چې دا ځای ته څنګه بغیر د حدیث نه حل کې قرآن باندې عمل بغیر حدیث نه نشي کېدی په دې بنا باندې د انکار حدیث اخیری نتیجه انکار قرآن دی اخر به ته دې ته راځي د الله د کتاب نه به انکار کوي او بیا به د الله د کتاب سره لوبې شروع کړي نعوذ بالله بیا به پکې تحریف ته مجبوره کېږي بیا به ته کله چې کوم دی وی چې هدهد چې کوم دی دا خو مارغه نه و دا خو مړه ډېر هوښیار سړی و یو ډېر عقلمند واه واه افرین بر علم غلام جان ناشنا علم دی ځکه چې دا د انګریزانو یو کلکټر پاتې شوی هغه دا ترجمه کړې ده په دې بري صغیر کې تېر شوی انګریزانو سره نوکر و هغه دا ترجمه وکړله او په اردو کې یو صاحب وکتل واقع هم کوي بیا به ته د میږی د سلیمان علیه السلام د معجزې نه انکار کوې چې نه مړه دا خو میږی نه و دا خو د قوم یو هوښیار مشرانو دا خو یو قوم و چې کوم دی قوم نمل یې ورته ویل واه واه دلته یو نمل یونیورسټي جوړه شوې ده په دې پاکستان کې ګوره چېرته دا یونیورسټي نه یاده کړي ګوره یو سړی به درته وایي چې نه مړه دغه نه دی یاده کړي یار دا قرآن خو دا قیامته پورې دی که نه مړه دا نمل یونیورسټي یاده کړی وه څنګه چلې دا خو قرآن سره به لوبې شروع کړو بس زه به خپله تشریح کوم ته خپله تشریح کوم مه د صحابي منه مه د پیغمبر منه مه د تابعي منه او هغه مجاهد بن جبر رحمت الله علیه چې 10 ځلې د عبدالله ابن عباس صحابي نه د نبي علیه السلام د تره زوی نه قرآن ویلی و هغه چې کوم تفسیر کړی هغه مه منه چې هغوی دا د سلیمان علیه السلام معجزات دي الله صفاوي دا معجزه ده مارغان مې ول تابع کړي جنات مې ول تابع کړي او دغه رنګه د میږیانو په خبرو باندې پوهېده او بیا خلکو له دا دوکې د عوام هم سادهګان دي غریبانه نه پوهېږي که نه چې په دې عوامو کې هوښیار سړی په دې خبر نه دوکه کېږي خاندي ورپورې وایي دا چې دا میږي خبرې وکړه سلیمان علیه السلام واورې دا سلیمان علیه السلام معجزه شوه که د میږي معجزه شوه واه واه ورته دا موسی علیه السلام چې د امسا وغورځولو هغه ټول ماران یې هړپ کړه دا د موسی علیه السلام معجزه شوه که د امسا شوه څنګه چلو دا د چا معجزه وه چې په خبرې کې هغه خبرې چې د سره په امت کې چا کړي نه دي هغه خبرې چې مثال سابقی نشته دی نو دا خلک بیا اخر دې ته مجبوره کېږي چې قرآن کریم نه انکار شروع شي د انبیاو د معجزاتو نه ځکه د دې مشران تیر شوي دي سر سید احمد خان تیر شوی دی دا ټول د انګریز په دور کې تیر شوي ځکه دا فتنه د انکار حدیث د مستشرقینو نه راوتې د یورپ نه
هغه خلک چې د یورپ په یونیورسټو کې انګریزانو اسلامي تعلیم حاصل کړ په دې غرض چې ایمان نه راوړلو چې په اسلام اعتراضات وکړو د اسلام په باره کې خلک په شک کې واچو دا د هغوی د شاګردانو کتابونه لیکلی شوي او هغې نه لګیا نوی څه خپل علم او تحقیق چا سره نشته دی ګوره چې یو سړی څه خپل تحقیق وکړو اوس ګینې علامه او فهامه صاحب دی نه همغه خرافات چې کوم د انګریزانو شاګردانو لیکلي دي هغه ته نن خلک راخلي او هغه بیانوي خلکو ته او خلک په هغې ګمراه کوي لګیا د الله د کتاب سره لوبې د قرآن سره لوبې د دین په احکاماتو خلک په شک کې اچول په دې قرآن کې والله ته د سر نه اخره پورې وګرځه ته پکې اذان نشي پیدا کولی که دې پیدا کړو تاسو هم تلاوتونه کوئ که نه دا پکې شته چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه دوزل بیا حي على الفلاح دوزل الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله دا شته قرآن کې تاسو ته هم شته که نه چوټي ورکوي پنځو اذانونه قرآن کې نشته که نه بس سل اذان کوئ یاره ځان هم ستړی کړی جوماتونه هم جوړ کړي په لکونو کروړونو روپۍ پې لګوي دا دومره د بجلۍ سیسټم او دا اخراجات چوټي کوي د الله بندګانو قرآن کې خو نشته که نه اذان پکې نشته د جمعې اذان پکې نشته نادی ته هم راغلی دی یا ایها الذین آمنو څنګه الله فرمایي اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه نودي راغلی نودي څه ته وایي چغې والو ته به چغې وهه که نه د اذان د جمعې لپاره چغې وهه د دې نودي تفسیر به چا نه زده کوو دا کومه چغه ده دا کوم اواز دی د جمعې د لمانځه لپاره کوم اواز کېږي تاسو ته وایم اذان نو اذان به کوم ځای نه زده کوو قرآن کې خو نشته چېرته به ځو چېرته به ځو والله چې د پیغمبر حدیث له نه تلې په الله مې د قسم وي که په دې قرآن عمل وکړي پنځه منځونه اذانونه نشته په قرآن کې د جمعې اذان پکې نشته بیا به دې ټول له چوټي ورکې او دغه رنګه په قرآن کې دا ټکی صرف شته سورة الجمعه کې چې وترکوک قائما ای زما نبي دا خلکو چې کله مال د تجارت ویني او بار یو مشغله ویني نو اوس هغه صحابه چې کوم دی کله چې هغه د مدینې منډۍ ته مال راغی نو بار ووتر جمعې د خطبې نه مال نیسي او نبي علیه السلام سره 12 کسان پاتې شو هغې نه بعد هدایت راغی چې نه ګوره د جمعې خطبې نه به څوک پاسېږي نه که بار هر څه حالات دي خو د جمعې خطبه به نه پرېږدي دا اورېدل فرض دي خو ته ماته په قرآن کې دا نشي ښودلی دا خو شته چې د جمعې خطبه په ناسته ده که په ولاړه راشه که نه اوس به د جمعې پورې تقریر دی په ناسته که دا څوک چې په حدیثو باندې عمل نه کوي په حدیثو رد کوي ورته ته خو په قرآن عمل کوي قرآن کې خو د جمعې خطبه په څه راغلې ده او دا پکې راته بیا وښایه دا په ولاړه چې کومې خطبه راغلې ده چې دې کې منځ کې کښېنه او بیا پاسېږه دا په قرآن کې شته دا چې خطیب کښېني او بیا پاسي دا کوم ځای کې راغلي دا په حدیث کې راغلي دا په حدیث له ورځي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دغه رنګه دا پنځه منځونه د اختر منځ که د وړوکي اختر دی که د لوی اختر دی قرآن به د الحمد نه شروع کړي او په والناس بیا ودرې چې دې پیدا کړو ماله به راشي چې یاره د اختر منځ مې پکې پیدا کړو اختر منځ هم چوټي کوي ښه که نه ځکه چې حدیث خو به څوک مني نه تاسو ته خو ډېر خیرخواهان صاحبان لګیا دي خفه کېږي در باندې ډېر ښه دین درته بیانوي چې په حدیث څه کوئ نعوذ بالله خو وروسته جوړ شوي دي دا خو نعوذ بالله 200-250 کاله بعد جوړ شوي نو د اختر منځونه څه شو ختم شو بیا ځکه قرآن کې خو نشته د اختر منځ ته کوم ځای نه کې دا په حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ووتو کوم ځای ته ووتو څومره مزل یې وکړو او په اختر منځ کې څو رکعاته وکړو دا والله که په قرآن کې ته ماته وښایې دا به حدیث ته ځي حدیث ته چې حدیث ته لا نړ شي والله که په دې قرآن کې ته ماته دا ثابته کړي دغه رنګه ورپسې ګرځه دا مې صرف تاسو ته یو څو جلکې نه وښودلې داسې ورپسې ګرځه ډېر احکام د دي په قرآن کې د حج احکام شته که نشته شته که نه ته ماته په قرآن کې مزدلفه ټکې وښایه ځه چې حاجیان به مزدلفه کې شپه کوي زه ماته یې وښایه چې انعام دله درکړه ته ماته په قرآن کې مینا وښایه ځه حاجیان چې حج شروع کوي د کوم ځای نه شروع کوي د مینا نه مینا ته ځي که نه په اتمه ذوالحجه باندې یوم الترویه باندې ته به ماته اتمه ذوالحجه ټکې وښې او ته به ماته یوم الترویه وښې او ته به ماته مینا وښې دا درې شیونه راته وښایه ځه څلورم راته بیا دا وښایه چې څه ټیم به ځي د حاجي صاحب قرآن کې صورت حج کې د حج احکام شته صورت بقره کې خدای درته نه دی ویلي چې دا حج به په کومه میاشت کې کې دی درته ویلي ذوالحجې میاشت نوم پکې ماته وښایه که نه ځه دا پکې اول نشي ښودلی دویم ما ته دا نشي ښودلی چې بیا به په کوم تاریخ حج شروع کوو قرآن کې خو نشته
حج به څنګه کې؟ حج لم چوټي ورکوي حاجیانو صاحبانو لکونو روپۍ لګوي، خلک راغلي درته وایي حدیث نشته، چې حدیث نشته خو حج هم ختم شو که نه. او مړه هر وخت کې کېږي حج، بیا زه بس هر وخت کېږي. عجیبه، بیا خو حج هم ختم شو، بیا خو مینا ته تلل هم نشته. په مینا کې د 5 منځونه چې نبي علیه السلام لاړو، ماسپښین مونځ یې وکړو، مازدیګر او ماښام ماسخوتن او بیا شپه وکړه، بیا د سهار مونځ وکړو، بیا لاړو چېرته؟ عرفات ته لاړو. قرآن کې خو د عرفات ټکی شته، وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ په سورې بقره کې. خو ته ماته دا ښودلی شي چې عرفات ته به په سویمه ورځ ځي؟ دا نشته. ته ماته دا ښودلی شي چې هلته نه به څه ټایم را روانېږي واپس، وقوف به کم ټایم پوري؟ دا ښودلی؟ دا نشته په قرآن کې. ښه چې عرفات نه راپس شي چېرته به ځي؟ دا نشته په قرآن کې. د مزدلفې تذکره نشته. مزدلفه کې بیا شپه تېرول دي، بیا سبا له چې کوم دی د غټ اختر ورځ به یوم النحر چې ورته وایي، د قربانۍ ورځ ورته پښتانه وایي، په هغه ورځ ټول حاجیان ځي او په حدیث کې ورته جمره عقبه وایي، او پښتانو ته لوی شیطان لوی شیطان وایي. د لوی شیطان او جمره عقبه قرآن کې شته؟ تی پیدا کړه که نه؟ چې تا پیدا کړه زه به انعام درکړم ریو چې خلک به ځي او قرآن کې دا ته ماته ثابت کړي چې بس اوه کاڼي به راوالي او جمره عقبه به ولي. دا ته ماته ثابت کړه زه چې انعام دله درکړم انشاءالله. دا ته ماته نشي ثابتولی. دا چې په الله مې د قسم چې د پیغمبر حدیث له نه یې تللی، دقه بخاري دې نه راخیستی، ته چې ورته سپک ګورې. په الله مې د قسم که ته مانه حج وکې، دا 15 ارکان د اسلام ته مانه نشي ادا کولی بغیر د حدیث نه. یا خو به وایې چې نه یې منم، نعوذ بالله، ټول دین نه به انکار کوې، لاس به یې ټول اسلام نه، ټول دین نه به لاس یې. او کوي چې نه زه خو مسلمان یم، زه خو اسلام منم. چې اسلام منې نبي علیه السلام د اسلام څو بناګانې دي؟ 15. د دې تفصیل په قرآن کې دی که په حدیث کې دی؟ کیفیتونه په حدیثو کې. قرآن کې تا ته صرف الله وایي واتو الزکا، زکات ورکا. تا ته دا ویلي چې کال کې یو ځل دا شته؟ نه. زه به د خپلې خېټې تفسیر وکړم، زه به ماتو زکا منه روزانه زکات ورکوه. بل مولوي صاحب پر راپاسي نه د دې معنا دا نه ده، د دې معنا دا جمعه په جمعه زکات ورکوه. بل مولوي صاحب پر راپاسي نه د دې دا معنا نه ده، د جمعې په شپه به زکات ورکوي، جمعې په شپه باندې. څنګه چل دی؟ تفسیر دی که نه؟ ځکه حدیث خو لرې شو، ختم شو. چې حدیث ختم شو اوس به زه خپل تفسیر کوم، ته به خپل تفسیر کې، ته خپلې تفسیرونه کوه. څوک به د جمعې په شپه زکات ورکوه، څوک به نه جمعه په جمعه ورکوه، بل به راشي چې نه جي نه د دې دا تفسیر نه دی، دا میاشت کې یو ځل. ځکه خلک میاشت کې یو ځل تنخواه اخلي، خلک میاشت کې خلک یو ځل مزدور تنخواه اخلي. غریب او هلته چې کوم نوکر دی چا سره په دفتر کې هغه میاشت کې یو ځل تنخواه اخلي، او کوم سړی چې روزګار والا دی هغه میاشت بعد حساب کوي او کرایانې ورکوي، او که مارکیټ دی دی کرایي وله راځي. نو لہذا زه د دې تفسیر دا کومه چې زکات به په میاشت کې څنګه چل دی؟ منې به ورسره که نه؟ ځکه چې حدیث خو ته نه منې، بیا به دا هره خبره منې، بیا چې دا روزانه زکات والا خبره کې بیا به د دم منې، ځکه ته خو حدیث نه منې که نه، بیا به د دم منې. دا چې وایي جمعې په شپه زکات ورکوه بیا به د دم منې. دا چې وایي د جمعې په ورځ زکات هره جمعه بیا به د دم منې. بل به وایي هر اتوار باندې زکات بیا به د دم منې. بیا به بل وایي د هر پیر په ورځ باندې زکات ورکول پکار دي، بیا به د دم منې، ځکه ته حدیث نه منې. بل به وایي نه مړه میاشت په میاشت زکات ورکول پکار دي، بیا به د دم منې، ځکه ته حدیث نه منې. دا حدیث کې راغلي چې کال بعد، دا حدیث کې راغلي چې زکات په هغه چا فرض دی چې کله د هغه مال څه ته ورسي، نصاب ته. په قرآن کې خدا نشته. قرآن کې ته ماته وښایه که نه چې نصاب د زکات څومره دی، ستا پیسې څومره ته ورسېږي، بیا به په تا زکات فرضي. نو چې په قرآن کې الله وایي وآتو الزکا، نه ما روزانه به زکات ورکوي، او هر وخت به ورکوي، هر سړی به ورکوي، په هر چا فرض شو. دا خو چې دا تفسیر لیزي شرح لیزي، نو بیا به د الله د نبي مخې ته ګوډې ماتې کې، بیا به د خوږ نبي نه تپوس وکړي چې نبي دا آیت خو په تاسو نازلو، دا په غلام احمد پرویز نو نازل، د انګریز په ایجنټ باندې دا آیت خو اے خوږ نبي، دا په سر سید احمد خان ګمراه نو نازل، دا آیت په غلام جیلانی، غلام برق جیلانی باندې نو نازل، دا آیت په تمنا عمادی ګمراه نو نازل، دا آیت په بل ګمراه او په بل ګمراه نو نازل، دا زما په محمد مصطفی نازل صلی الله علیه وسلم. اوس راته تاسو وایي ستاسو حدیث ته به ګوډې ماتو چې زکات به څوک ورکوي، نصاب یې څومره دی، څومره وخت بعد به ورکوي، په څومره روپو کې به څومره روپۍ ورکوي، په ګډو بیزو کې به څومره زکات وي، په غواګانو کې به څومره زکات وي، په اوښانو کې به څومره زکات وي، په فصل کې به څومره زکات وي. دا خبرې به ټول د الله د نبي حدیث تا ته وایي. دا په قرآن کې نشته. دا په قرآن کې ځان به ستړی کړي او د نوح علیه السلام عمر به دې عمر شي، دا به ته په قرآن کې پیدا نه کړې. دا خبرې دا به چېرته ځي؟ تیز وایه چېرته به ځي؟
حدیث ته وځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته چې رانه شي په قرآن ته عمل څنګه کې قرآن سره صرف لوبې کې بیا قرآن سره د ماشومانو په شان نعوذ بالله بازی چې اطفال چې وته وي دا به د قرآن نه جوړي نعوذ بالله. لہذا زما محترم ورونو د الله نبی صلی الله علیه وسلم د فتنو تذکره فرمایلی وه او دا م یاد وساتئ. مونږ چې کله داسې یو بیان کوو که نه بعضې خلک چې کوم دی یو خاص داسې کلیپ جوړ کړو د یو خاص کس یو شکل پرې ولګوي. مونږ د چا د شکل دپاره دا بیان نه کوو مونږ د امت دپاره دا بیان کوو. څومره خلک چې ګمراهان دي د مخکې نه انګریز د دور نه دا فتنه را روانه ده مونږ هغه ټول ذکر کوو. یو کس زمونږ ټارګټ نه دی ګوره ځکه دا خو ډېره وړه خبره ده چې وړوکی سړی او یو ناپوهه کس په باره کې ته چې کوم دی خبرې کوې. نه دا ټوله فتنه د انکار حدیث زمونږ غرض دا دی چې د دې نه دا امت خبر شي دا ډېره خطرناکه فتنه ده چې کله د الله د نبي د احادیثو نه لاس وینځل بیا به د قرآن نه مکمل لاس وینځي. نو الله قرآن کې وایي چې هغه انسان چې د الله او د رسول اطاعت نه کوي او مخ ته اړوي او دین انکار کوي د رسول اطاعت نه کوي د رسول خبره نه مانی د رسول حدیث نه مانی فإن الله لا يحب الكافرين. دا کافر دی الله سره مینه نه کوي. دا الله وایي زه نه وایم. دغه رنګ الله رب العالمین قرآن کریم کې سوره نساء کې فرمایي فلا وربک لا یؤمنون. دا الله قسم خوړلی پس داسې نه ده ستا په رب دې زما قسم الله خپل نبي ته خطاب کوي او په خپل ربوبیت الله قسم کوي چې لا یؤمنون دا خلق مؤمنانو دا مؤمنان نه دي. الله وی دا مؤمنان نه دي. څوک یا الله څوک یادې دومره خطرناک خبر الله د سر نه وکړه په الله مې دې قسم الله وی بستا پر رب دې زما قسم من په خپل ربوبیت الله په خپل قسم کوي. نبی علیہ السلام ته وی چې دا خلق مؤمنان نه دي نه د دوی ایمان ماته منظور نه دي دا مؤمنان دي. حتی تر دې پورې چې وروسته درې خبرې ذکر دا درې کار وکړي. اوله خبره څه ذکر کړي یحکموک فیما شجر بینهم راشه وس اے نبی فیصله به په تاسو کوي په هغه مسله کې چې دوی پکې اختلاف راغلی. نو چې په نبی فیصله کې کوم ځای ته به ځي چې نبی علیہ السلام ژوند دی او صحابه به راغله د ښځې خاوند مسله به هم راغله دواړو به بیان کړه. نبی علیہ السلام به فیصله وکړه د دوو شریکوالانو به هم راغله د دوو ګاونډیانو به هم راغله د پلار او د زوی به هم راتله د رور او د رور به هم راتله بلکې د مسلمان او یهودي منځ کې مسلې راغلي دي. نبی علیہ السلام ته به راغله هغه به فیصله وکړه په عدل او په انصاف. احادیثو کې شته چې کله ته حدیث نه منې د یحکموک د دې نه د انکار وکړو ځکه الله وایي نبی به فیصله کوي او د نبی فیصله په قرآن کې نشته چېرته ده په حدیث کې ده. نو یحکموک نه خو تعالی سوینځل حتی یحکموک فیما شجر بینهم. د صحابو منځ کې چې څه اختلافات راغلي دي نبی صلی الله علیه وسلم ته پیش شوي دي. نبی علیہ السلام فیصله کړې ده هغه فیصلې په حدیث کې موجود دي. فیصلې په حدیث کې موجود دي الحمدلله. نو دی وجه نه زما محترم ورونه اول شرط الله دا لګي چې فیصله به په نبی کې باندې دا حدیث ته بغاړه دی دا غي فیصله ته البته مؤمن یو کني مؤمن نه چې حدیث ونه مانی په د نبی فیصله ونه مانی ته مؤمن نه. دویم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. بیا چې کله دا نبی کوم فیصله وکي منه په حدیث کې کوم فیصله راغله د نبی صلی الله علیه وسلم نه بیا په دې باندې د دوی زړه خپه کیږي نه پس زړه کې به تنګسیا او خفګان نه راولي. الا به ای زما نبی دا خلق مؤمنان کني دا مؤمنان نه دي. دا الله وی دا مؤمن نه دي. الله په قسم سره وی په قسم دی دا مؤمن نه دي. اول په نبی فیصله کوي دویم په دې فیصله به خپه کیږي نه معنا په حدیث په اعتراض نه کوي. حدیث ته زړه نه تنګي حدیث ته تندې نه گنجي کوي حدیث ته نیت نه ورانه. دریم ويسلموا تسلیما دا حدیث به مکمل اومني ځان ورته تسلیم کی بالکل زما د نبی فیصله ده او د الله خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ته الله د قرآن د شرح اختیار ورکړو لتبین للناس ما نزل الیهم. قرآن کې الله فرمایي اے نبی ته به د دې قرآن چې د خلکو ته نازل شوی د دې تشریح څوک کوي ته به کې زمانه تاسو دا اختیار الله درکړ. نبی صلی الله علیه وسلم په خپل قول فعل او تقریر سره د دې شرح وکړه الحمدلله موجود ده. اوس ما محترم ورونو غرض دا دی چې ګڼه ایتونه دي په قرآن کې بل ځکه الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ای ایمان والو د الله خبره ومنئ او اطیعوا الرسول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ومنئ.
عجیبه خبره خو لا ده چې لا بعضې پکې دا ټپې هم غږي چې د رسول خبره ومني دا خو شرک دی وایي بیا خو پلار زوی دې بیا د پلار خبره نه مني چې د پیغمبر خبره منل شرک دی پلار خبره منل کوم ځای نه ایمان شو بیا دې ټولو زامنو ته اړه وکړي ګوره دا پلار دې انسان دی د انسان خبرې خلک نه مني انسان خبرې خو چې مني دا خو د هغه عبادت دی بیا شرک دی ګوره د پلار اطاعت ونه کړي ګوره د مور اطاعت ونه کړي چېرته ګوره چېرته ګوره د استاد اطاعت ونه کړي ګوره چېرته د مشر اطاعت ونه کړي چې یو خبره ته ورشه لکه لږ اوبه راوړه ورشه لږ دا پلانې کار وکړه او ته د هغې د وجې نه کې که نه وایي ګوره دا خو د مخلوق د وجې نه غټ کافر او مشرک شوی اها شابس سړی چې په دین نه پوهېږي بیا دا اوتې بوتې د پیغمبر خبره منل هم بیا شرک شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه غریب 2 کاله خلیفه و ځکه د هغه خبره منل خو بیا خود شرک شو چې د پیغمبر خبره منل شرک شو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه پکې بیا د کوم ځای نه راغلی او چې لا صحابو د هغه خبرې منلې چې په دغه پسې جهادي قافلې ولېږلې په هغه منکرین د ختم نبوت پسې او د دروغو د نبوت دعوې چې کړې صحابه ورته راغلي چې پرېږده مړه ته مونږ لېږې مونږ خو ستا خبره نشو منلی دا خو شرک دی ته خو انسان یې ته خو الله نه یې ابوبکره ورته بیا ویلي وی که عمر رضی الله عنه ته صحابه ویلي وی ته څوک چې موږ په روم او پارس پسې لېږي جنګونو له ته خو انسان یې د انسان خبرې منل خو شرک دی دا خو د الله حق دی موږ به د الله خبرې منو او موږ تا د الله سره نشو شریکولی په ارام کښېنه کور کې کښېنه کور ته تاله واچوه نه د مسلمانانو خلیفه شته او نه امیرالمؤمنین شته او نه نظام شته او هېڅ هم نشته زه خپل 5 وخته منځونه کوه یا الله الله کوم هغه منځونه خو هم پکې وایي نشته دی که نه ډېر خلک امنې به کښېنه دننه بس قرآن وایه او خپله تشریح کوه موږ مه ستړي کوه واه واه ټول نظام سیسټم ختم که د خلفای راشدین نظام نه انکار وکړه هر څه نه انکار وکړه دا ډېر خطرناک سازش دی بعضې خلکو ته وړه خبره ښکاره شي هسې یو خبره اوري ورته وخاندي چې لکه دا خبره یې کړې ده او دا کوم چې په دین نه پوهېږي مونځ موله نه ورځي هغه لاندې ورته کمنټ کړي ماشاءالله ډېر ناشنا تحقیق دی تحقیق دی ډېر ناشنا تحقیقات دي د الله نبي فرمایلي زما خوږ نبي په وحي سره دا خبره کړې ځکه نبی د ځان نه خبره نه کوي قرآن کې الله فرمایي سورې نجم کې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى د نبی خبرې ته الله څه ویلي ده وحي د نبی خبرې ته څه ویلي وحي او د وحي منل څه دي فرض دي ته د نبی خبره منل شرک دی نعوذ بالله الله خو وایي چې وما ينطق عن الهوى دا زمان نبی خو چې ژبې نه مبارکې نه کوم خبر راوباسي دا په خواهش نه ان هو الا وحي يوحى نه مګر دا هغه وحي چې د بره نه الله په زړه مبارک کې ورته اچولي او د حدیث په شکل کې به بیان شي د قرآن شرح نبی علیه السلام وکړي هغه نبی فرمایلی دي د ځان نه خبرې نه کولې زمونږ امت ته څه ویلي دي بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم زما امتا تادی وکي په اعمالو کې نبی علیہ السلام موږ ته څه یادوي د څه ترغیب راکوي عملونه وکړي او چې کله حدیث نه مني عمل پسې شي کې عمل ختم شي قرآن کې الله بار بار موږ ته عمل او عمل او عمل او چې امنو ذکر کوي وعملوا الصالحات عملوا الصالحات به کوم ځای نه کې ته به خپل عمل جوړې زه به خپل جوړم بل بخپل عمل صالح جوړي بل بخپل عمل صالح جوړي بل بخپل عمل صالح جوړي کنه د دې عمل صالح د پر الله سوک را لېګلو کني را لېګل سوکو ولې لکه چې یا خدای او یا زما په خبره نه پوهیږي سوکو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه همدغه باره کې بار بار راته د دې اطاعت وکړئ د دې اطاعت وکړئ د دې تعوین تطیعوه تهتدوا که دې نبی خبره ومنئ هدایت باندې روان شي من يطيع الرسول فقد اطاع الله چا چې د رسول خبره ومنله یقینا د الله یې ومنله منه چې حدیث دې ومنلو اله به قرآن مني چې حدیث دې ونه منلو په قرآن عمل کولی نشي څومره ښایسته خبره الله کړې من يطيع الرسول چا چې د رسول خبره ومنله شرط کړی هغه د رسول اطاعت فقد اطاع الله اله به د الله اطاعت کوي په قرآن باندې عمل کوي ځکه چې قرآن شرح چا کړی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم جنتیان چې جنت ته لاړ شي الله ورته څه وایي دا جنت تاسو له درکړې شو بما کنتم وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون يا الله رب العالمين فرمى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات نو تعملون عملونه مکړي عملوا الصالحات هغه کسان چې ایمان لري نیک اعمال کوي دا عملونه به د چا په طریقه کوو خپل به جوړو زه خپل عمل ته صالح یم ته خپل عمل ته صالح بیا خدای چې عمل صالح قادیانه وي زه عمل کوم زما عمل صالح
پرویزی منکر حدیث وي زما عمل صالح دی، پرویزی فرقه وي زموږ عمل صالح دی، ملحدین وي زموږ عمل صالح دی. دغه رنګه کوم چې د الله رب العالمین د دین نه مکمل منکر دي کمیونست، هغه موږ د معاشري اصلاح کوو، موږ د انسانیت خدمت کوو، زموږ عمل صالح دی. يهوديان وي زموږ عمل صالح دی، نصارا وي زموږ عمل صالح دی، مجوسیان وي زموږ عمل صالح دی، روافض د صحابه او دشمنانو وي نه زموږ عمل صالح دی. موږ په صحیح لار روان یو، د دروغو دعوه کوي چې موږ د اهل بیتو په لار روان. فیصله په چا کې اوس د چا عمل صالح شو؟ د چا عمل صالح شو؟ د هغه چا عمل صالح شو چې د نبي په طریقه عمل کوي، او د نبي طریقې په کوم ځای کې دي؟ زی به دغه حدیث لبره دي، والله که اخلاص شي دغه حدیث لبره. نو الله رب العالمین نبی علیہ السلام ته دا خبره ښودلې وه چې دا عمل په قرآن کې بار بار د عمل اهمیت راغلی، دا ډېر اهم دی. دیو وجه نبی علیہ السلام وفرمایل چې تاسو بادرو بالاعمال، په عملونو کې تادي وکړئ، نیک اعمال کوئ. فتنن مخکې د هغه فتنو نه کقطع اللیل المظلم چې د تورو شپو ټکړو په شان ته فتنې به راځي. دا زما نبي پیشنګوی کړو، لکه تکه توره شپه چې سپوږمۍ هم پکې نه وي، ستوري هم پکې نه وي، وریځي نو هغه شپه ډېره توره وي که خیال. د الله نبي فرمایي لکه توره شپه چې څه پکې ښکاري نه، داسې فتنې به راځي زما په دې امت. دې نه مخکې څه وکړئ؟ اعمالو طرف ته توجه وکړئ. او بیا د الله نبي فرمایي دا دور چې کله راشي په دې وخت کې به یصبح الرجل مؤمنا ويمسي کافرا ويمسي مؤمنا ويصبح کافرا. سار به یو سړی مؤمني، ایمان به راوړی، الله رسول قرآن حدیث به مني، او چې ماښام راځي کافر شوی به. نعوذ بالله. داسې یو فتنه کې به اخته شوی. کله کله به یو کلیپ واوري او د دین نه به وځي، د ایمان نه به وځي، لاس پتې ویني. کله کله به داسې یو منظر ویني، کله کله به داسې یو کتاب وګوري چې د ایمان نه به د اخلاص کړي. دا د الله نبي فرمایي دا فتنې به راځي. اعمالو ته متوجه شئ، د الله بندګۍ ته متوجه شئ. که نه داسې فتنه وي چې ته به سار راپاسېږي مسلمان، به راپاسې مؤمن، او چې ماښام نور پرېوځي نه مخکې مخکې به ته کافر شوی، چې نور در باندې ډوبېږي ته به د ایمان نه وتلی. نعوذ بالله. او یو سړی به ماښام کې به داسې حال کې مؤمن وي، خو چې سار نور راخیږي او دی راپاسېږي، سار له کافر راپاسي. د شپې به داسې ګند اورېدلی، داسې یو ګنده کتاب به کتلی، داسې یو ګنده خبرې به اورېدلي چې د هغې په وجه باندې به د ایمان نه به لاس وینځلي. زما محترم ورونو، د الله نبي موږ د فتنو نه بار بار یېرولي. قرآن کې الله رب العالمین دا خبره بار بار ذکر کړې ده چې فتنو نه ځان وساتئ، چې د الله رب العالمین دا دین در باندې ګډ وډ نشي. د قرآن او حدیث نه چې کوم دی وانه وړی د دې صحیح منهج نه، دا آخري دور دی، دا آخري دور ناشنا ناشنا فتنې دي. بیا دا سوشل میډیا دا هر سړی د دې مخې ته ناست دی، هر سړی بس که په څه پوهېږي که نه پوهېږي، خو بس یو څه وی لګیا دی. نو ډېر احتیاط دې باب کې پکار دی. زما محترمانو، زموږ صرف هغه دعوت دی، وما علینا الا البلاغ. زموږ په ذمه نور څه نشته مګر رسول دي یو خبرې. نور که یو سړی که دا ټوله دنیا کافره شي، د الله بادشاهي ذره بره پې کمیږي نه، غټ جهنم دی ورته به ټول ورواچي الله پسې. الله رب العالمین فرمایي دومره غټ جهنم دی چې ما ته به آوازونه کوي چې هل من مزید. سورې قاف کې الله فرمایي چې الله نور نشته دی، مخلوق دا خو لا زه ډک نه یم کنه، لا ډېر ځای پاتې. او که چا ومنله د الله جنت هم پراخه دی، جنت ته به لاړ شي. مال یې د منلو څه ګټه ده او مال یې د نه منلو څه تاوان دی. یو سړی که دا زموږ دعوت د قرآن او حدیث ومني، موږ له څه ګټه ده، خو کیدای شي دا ګټه راشي که چېرته هغه عمل وکړي او زموږ په دې خبره په وجه وکړي، موږ له الله څه اجر راکړي. نور یې ګټه خپله وکړه، خپله به پې هغه جنت ته ځي. او که چېرته یې ونه مني، موږ له تاوان نشته، تاوان نشته. بس الله به دې هلته تپوس کوي چې رسول مې څه له رالیږلی چې تا دا حدیث نه منل، دا پیغمبر څه له راغلی. بیا خو به دا قرآن الله پاک داسې نازل کړی د کعبې په چت به ایښی وی، او هر چاته ویل هلکه خپله خپله تشریح دې کوئ. ښه نبي علیه السلام ته پکې حاجت نشته. اقیمو الصلاة تشریح خپله کوئ، اتو زکات تشریح خپله کوئ، د اذانونو تشریح خپله کوئ، بله تشریح خپله کوئ، روجې په خپله خوښه نیسئ، حج په خپله خوښه کوئ، بل عمل په خپله خوښه کوئ، ځئ چې سم خوښه یې هغه کوئ. پیغمبر ته پکې بیا څه حاجت و؟ دا نبي رالیږلی علیه السلام، دا نبي د دې کتاب د تشریح لپاره رالیږلی او د دې کتاب تشریح په احادیثو کې موجود دی. دغه صحیح بخاري او صحیح مسلم چې راواخلي، بیا به دې قرآن پوه شي چې دغه راوانخلي، والله چې نه پې پوهېږي او والله چې نه پې عمل کولی شي. دا یاد ساته. په دې بنا باندې د دې فتنو په باره کې
نبی علیہ السلام مونږ ته دعا ښودلې ده او مونږ ته امر کړی دی چې فتنې به راځي تاسو به دعا غواړئ تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ای زما امته د الله نه پناه دې غواړئ د فتنو نه که ښکارئ او که پټي وي. دیو جن دا دعا نن سبا ډېره وایي بلکې زه خو یم چې په سجدو کې م وایي چې اللهم اني اعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. دا دعا ډېره وایي اللهم اني اعوذ بك یا الله زه په تا پورې پناه غواړم ته پناه راکړې من الفتن د فتنو نه ما ظهر منها کم ښکاره دي وما بطن او کم پټي دي الله یعنې که زه پې پوهېږم که زه پې نه پوهېږم یا الله مونږ ته وساتي. الله دې مونږ د هر قسم فتنو نه بچ کړي. الله رب العالمین دې مونږ ستاسو حفاظت وکړي. الله رب العالمین دې مونږ په قرآن او حدیث باندې صحیح پوهې کړي. زما محترم ورونو دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه تللو نو وصیت یې وکړلو وی فرمایل ترکت فیکم امرین اخیری خبر واوره. بل روایت کې شیئین راځي د الله نبی فرمایي چې ترکت فیکم شیئین زه تاسو ته دوه څیزونه پرېږدم. دوه څیزونه د الله نبی یاد کړي. دې دوه څیزونو باره کې ګارنټي څه ورکړې ده دومره سخته ګارنټي شدیده ګارنټي د الله نبی ورکړي. یو خو یو کپنې والا به ګارنټي درکړي که نه چې جي دا څیز دی او دا استعمال کړه د دې 2 کاله ګارنټي او 10 کاله په دې به یا اعتماد وشي یا نه هغه اکثر دروغي صحیح ده که نه زما استاد زړه پې مطمئن نه او یو د نبی ګارنټي د نبی ګارنټي څنګه وي پخی که کچۍ ډېره پخه چې شک دې پکې حکم لاړل ایمان نه الله سوي د الله نبی داسې ګارنټي ورکوي لن تضلوا ما تمسکتم بهما الله اکبر. هیڅ چرې به دې ټکو ته ګورئ هیڅ چرې به ګمراه نشئ ای زما امته چې څو پورې په دې دواړو څیزونو منګولې لګولي او عمل پې کوئ او راټینګ کړي. څومره سخته ګارنټي ورکړه څومره بهترینه ګارنټي ما تعالی راکړه څومره پخه خبره د الله نبی وکړه چې څو پورې په دې دوه څیزونو منګولې لګولې وې زما امته او په دې عمل کوو. او بل روایت کې راځي عضوا علیها بالنواجذ د جامې په غاښونو کې کلک ونیسئ لکه څوک چې تا نه یو شی تختی کله کله سړی د جامې په غاښونو کې کلک کښتو کې رانه وانخلي خیال دی که د الله نبی فرمایي چې په دې دوه څیزونو باندې عمل کوئ هېڅکله به نه ګمراه کېږئ. هغه څه شی دی کتاب الله و سنتي څه شي باندې تمسک وکئ کم څیزونه درته پرېږدم دوه څیزونه درته پرېږدم یو کتاب الله د الله کتاب درته پرېږدم زه به نه یم خو د الله کتاب به موجود وي او دویم و سنتي زما سنت به سنت په کوم ځای کې دي اوس خو یې لږ په اخره کې په زوره ووایي سنت په کوم ځای کې دي په احادیث کریمه کې د احادیثو کې دغه بخاري مسلم ترمذي ابن ماجه ابو داود ته به ورځي او هغې کې به د نبي علیه السلام حدیث ګوري سند ته یې وګوره خو ښکلی سند په هغې به ثابت یو خبره ځکه چې دا احادیث په سندونو راغلي چې په منځ کې یو راوي معمولي ټکم پکې د محدثینو ښودلی دی وایي ګوره ځان دې ساته دا سړی چې کوم دی بې اعتماد دا سړی کذاب و دې سړي حافظه خرابه وه دا سړی به خطا کېده هغې ښودلي یو راوي باندې بحث شوی څه ګپ خو نه دی نبي ته یو خبر منسوب کېږي او ته په پټو سترګو منې نه دا د پټو سترګو دین نه دی دا د بینا سترګو دین دی دا د بینا سترګو دین دی دا د یخې مور بچو را نقل کړي دا احادیث د یخې مور بچي چې یخ هر چاته به قتل یو راوي ته کتلی دي داغه ژوند محفوظ کړی دی داغه حالات کتلی داغه د استادانو نه داغه حالات اوریدلی داغه د مرګرو نه اوریدلی داغه د شاګردانو نه اوریدلی راشه کنه استاد وای یو قابل شاګرد ملګری وای او ما سره سبق ډیر قوي حافظه او عادل انسان په خبره خپوي د حدیث سره ډیر خیال شاګرد مې اوه د په شان استاد بهترین استاد خبره ختم شو چې درې تپټې پتا گوي وکي بر استاد دیم صفاتو کې او به د مرګریم صفاتو کې امزوله علما او به د لاندې شاګردانم صفاتو کې اسه شاګردانم ګور دي شاګردان نو دا ټوله دنیا اوس راجمه کا یو شاګرد ته نشي رسېدل ټوله دنیا درته یادوم بلا مبالغه ټوله دنیا علما راجمه کا اوس په دی وخت په یو میدان کې ودروا او دا حدیث یو راوي وته مخ ته ودروا هغه یو راوي ته نشي رسېدل یو راوي هغه ته په دې لګي کتاب کې ګوري دا راوي څنګه دی دا هغه ته په کمپیوټر په شان په حافظه کې یادو یو راوي داغه علاقه داغه ژوند داغه حالات تر څورته یاد داسې خلک دي ته رجال وی رجال دا سړي دي اسماء الرجال ورته سره وي د دې سړو نومونه په احادیث کې راغلي پته لګېدلې ده چې د حیثیت دی د حیثیت دی د حیثیت بس په ګپ شپ نه دي راغلي دا احادیث دی وجه زما محترم ورونو
پکار مونږ تاسو له دا چې الله رب العالمین دا دعا وغواړو چې یا الله په قران او حدیث باندې مونږ ته تمسک نصیب کا او د دې فتنو نه بچ کا ډېرې ناشنا فتنې په عجیب رنگونو کې په مختلفو طریقو د الله رب العالمین د دین نه خلق لګي دي اړولې کېږي الله رب العالمین دې مونږ تاسو په قران او حدیث صحیح پوهه کې الله دې مونږ ته صحیح فهم را نصیب کړي بیا دې په الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أخيرا زما محترم ورونو یو خبر درته کومه ستاسو د پوهې دپاره چې وختي ما دا خبره کړه دې سره متعلقه خبره ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیثو ته مونږ رجوع ونه کړو مونږ په قرآن باندې پوهېدلی نشو. د دې یو مثال درک تاسو امیانو ته او عوامو ورونو ته تلاوت ماشاءالله ډېر کوئ دا آیت معلوم دی قرآن کې الله رب العالمین د غل په باره کې څه فرمایي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فاقطعوا أيديهما. وی غل سړی او غله ښځه چې کله په غلا ثابته شوه د دې دواړو نه لاس پرې کوي دواړو نه څه پرې کوي. اوس په قرآن کې خو الله وایي لاس دې پرې کوي په قرآن کې دا شته چې ښی لاس به دې پرې کوو که ګس لاس به دې پرې کوو دا شته په ټول قرآن کې وګرځه چې دې پیدا کړو چې ښی لاس به پرې کوو که ګس بیا راشه ماته به ووایي چې الله قرآن کې خو الله ویلي چې لاس دې پرې کوي ګوره دې ځای کې ویلي چې ګوره دا لاس دې پرې کوي دا نشته. بیا ورپسې وګرځه دا لاس به دې ځای کې پرې کوو دا لاس په دې ځای کې پرې کوو په دې سنګل کې که په دې مړوند کې که په دې ترخ کې به پرې کوو دا درې ځایونه دي د لاس کټ کولو که نه یا چې چا نه لاس پرې کېږي چې دا ځای چا نه وګرځي هم خلک وایي لاس یې کټ شوی دی چې دې ځای کې لاس مات چې خلک څه وایي لاس یې کټ شوی دی او چې دې ځای کې نه هم خلک وایي لاس یې درې واڼو ته قطع وایي. اوس به څنګه چل کوو قرآن کې خو الله وایي لاس دې پرې کوي نو کم لاس به پرې کوو یو دویم دا لاس به کم ځای کې پرې کوو دا به چېرته ځو چېرته به ځو شابسې په دې آیت ته نشي پوهېدلی د قرآن دا قانون چې په غل نافذ کېږي دا ته نشي نافذ کولی څو پورې چې حدیث د نبي علیه السلام نه دی چې نبي علیه السلام به تا ته وایي چې او نبي علیه السلام چې غل له به سزا ورکوله څنګه به ورکوله دا به تا ته بې صحابي وایي چې په دې ځای کې به کټ کوو ښی لاس به کټ کوو او په څنګه طریقه به کټ کوو او څه طریقه دا به بیا تا ته پیغمبر داغه حدیث له بیا به تا ته بیا دا طریقې ښایي دا په قرآن کې نشته. قرآن کې خو بس یو غټه خبره قاعده او قانوني د قانون تشریح به چېرته ګوري عمل به په کوم ځای کې ګوري هغې دپاره الله نبي رالیږلی و هغې دپاره الله یو معاشره قایمه کړه صحابه کرامو یو نظامو یو قانونو هغې په دې قرآن عمل کړی و هغه اعمال الحمدلله ټول محفوظ دي د احادیثو په شکل کې چې هغه حدیث لا نه ورغلی ته پرې نشي پوهېدلی. یو خبر اخري بله واوره نبي علیه السلام په صحابو کې یو صحابي دی عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنهما د به د نبی علیه السلام هر حدیث لیکلو هر حدیث به چې نبی علیه السلام څنګه درس ته کېناست خبره به شروع کړه د به زر زر کاغذ راواخست د هغه زمانې چې کوم کاغذ او قلم زر 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 لیکل به کول دی وایي ما ته یو ورځ ملګرو وویلې چې یاره د نبي علیه السلام د هره خبره مه لیکه هره خبره مه لیکه ځکه کله کله به نبی علیه السلام جذباتو کې د غصې نه به یو خبره وکړي تا به لیکلي وروسته به بیا خلک ګوري خلک به پې دا ګمان کوي رستني مسلمانان چې ګینې دا دین دی او هغه به دین نه وي هغه د نبي علیه السلام هسې یو جذبات او قار او غصه وي دا د دې صحابو خپل ذهن مطابق خبره یې وکړه دې ملګري ته او یا به کله کله نبي علیه السلام هسې خوشطبیعتي به هم کله نبي علیه السلام کوله که نه خوشطبیعتي نبي علیه السلام مذاق به هم داسې و رښتیا به و دی کې به هم دروغ نه و چې کله به چا سره مزاح شان کوو ماشوم سره یا چا سره یا ملګري سره نو کله کله به نبي علیه السلام هسې خوش طبیعته او مزاح نه یو خبره کړي تا به لیکلي وروسته به خلک ګمان کوي چې ګینې دا خو دین دی او به دین نه دا صحابي زه په شک کې شو چې دا دې ملګرو ما ته څه خبره وکړه نو لاړم چا ته چې مسله پیدا شو صحابه به چېرته تله نبي کریم صلی الله علیه وسلم موجود دی که نه الحمدلله ښکلی دور دی لاړم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو سلام مې عرض عبدالله څنګه راغلی وایي جی یو درخواست مې راوړی وایا څه درخواست وایي جی زه خو ستاسو هره خبره نوټ کوم
درس کې ناشته م کتا چرته کوم مجلس کې خبره کوي او زه موجود یم زر زری ولي کوم ځان سره زمان نبی صلی الله علیه وسلم ننداسه او فرمایي زمان نبی علیہ السلام ننداسه وکړه ځان سره ولي کوم اوس راته دې مرګرو یو عجیب خبره وکړه چې دا خبره ملي کده نبی علیہ السلام یا به د جذباتو نه ویلي او یا به اصل خوش طبيعتۍ نه ویلي ارستو په خلک د دین ګمان کې او دا بګینی دین نه دا د مرګرو زین کې او دا راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې صحابي ته وی واوره یا عبد الله زما هر خبره لیکا زما هر خبره لیکا او یو فرمایل دا جبا د دینه سیوا د حق نه بل سن راوزی ځکه دا جبا د ګارانټي ولا چا ور کړی دی جبه الله وختي مې ته آیت ولستو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا د وحي جبه ودا سي په باد نه خوځیدله زما واستاره جبه پشان زما واستاره جبه په باد خوځي دې ته ګورو چې خبره سم ده او قرآن ده او یو د نبی جبه د نبی جبه مبارکه ده په وحي خوځي چې الله دیو جناب نبی علیہ السلام نه چا د خبره تاسو کړ وحي به نه راغلی نبی علیہ السلام بس کول خاموش وي مرګري ماته لا حکم نه راغلی تفصیل لا نشته چې کله به حکم راغو به بیان کوي و سایت راغو بس بیان وکړو دا خدومره الحمدلله په یو انتهایی احتیاط او ذمہ داری سره دا دین را رسیدلې ده الله دې په موږ صحیح پوهه کې الله دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي الله سبحانه وتعالى دې زموږ تاسو عبادت قبول کړي ډیر مسلمانان چې رمضان روزي ونیولې اوس د شوال روزي نسی الله رب العالمین دې دا قبول کړي چاته څه قسمه پریشانې نه دي بیماریاں نه دي په کورونو کې نور مشکلات دي الله رب العالمین دا ټول مشکلات حل کړي صفونه برابر کړي د مشران له مخکې صفونو کې زیور کړي أشهد أن محمد رسول الله. حي